پښتو ژبه د افغانستان له ټولو لویه ژبه ده او دا د اریانا د ژبو څخه ده چې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځه بلخ شاوخوا سیمو کې په 3.5 کاله مخکې کې رامنځته شوې. دا ژبه یوازې سمتي نه ده بلکې د پخوا څخه د افغانستان ملي ژبه وه، ځکه چې د سمت له پلوه په ټولې اسیا کې د پښتو ژبې ویونکي په افغانستان کې اکثریت لري او د افغانستان په هرې برخې او هر ګوټ کې ویونکي خواره واره میشت لري. همدارنګه د افغانستان د ټولو ډېره کام ژبه ده. دغه ژبه برسېره پر ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه سویلي او ختیځو سیمو کې ډېر ویونکي لري. پښتو تقریبا 50 ګړدودونه لري. دغه ګړدودونو څخه 3 ګړدود په 3 سیمو کې ډېر ویونکي لري. په دغه 3 سیمو کې د کندهار ګړدود، د ننګرهار ګړدود او د پکتیا ګړدود د یادولو وړ ګړدودونه دي، خو په رسمي لحاظ په 3 سمتي لیکلو یادېږي، لکه سوهیلي ګړدود، سویلي ګړدود او منځني ګړدود، او د مهمو ګړدودونو په کتار کې شمیرل کیږي. پښتو بیسي له عربي تورو څخه جوړه شوې چې د تورو په مونو شمیر 40 ته رسیږي. په دې کې 11 غږونه د پښتو خپل ځانګړي پومونه دي. د پښتو د اوسنۍ ABC په باب عام روایت دا دی چې د اوسنۍ بڼه یې د سلطان محمود غزنوي په زمانه کې د وزیر خواجه حسن میوندي په حکم د قاضي سیف الله په زیار او کوششو تر اصلاح او سمون وروسته رامنځته شوه. په عین حال کې د هندي لیکوالو لخوا داسې روایت دی چې د محمود غزنوي په وخت کې د پښتو ژبې سره سخت حساسیتونه رامنځته شو او حساسیتونه دې پولې ته ورسېدل چې د ځینې سیمه ییزو شاعرانو په خولې کې یې سکروټې ورکولې او د ظلم لاندې به یې نیولي وو. په هماغه پیر کې د پښتو ډېر عالمي اثار له منځه تللي. عام روایت داسې دی چې د پښتو روحاني مشر د قلم او توري خاوند بایزید روشان په 921 کې بیا تر 980 د ژبې لیکدود او لیکبڼه د عربي ABC په مرسته ورغوله. په پښتو الفبې کې د پیر روشان بایزید اورمړ د اخوند درویزه ننګرهاري چې 919 کې بیا تر 1028 د خوشحال خان خټک بیا تر 1022 تر 1100 او بیا په معاصرینو کې د وزیر محمد ګل خان مومند، خان عبدالصمد خان او کلندر محمد لخوا یو لړ بدلونونه پکې راغلي دي. خو په دې ټولو کې هغه شکل منل شوی او عام شوی ده چې د کابل د پښتو ټولنې په نوښت د افغانستان او پښتونخوا پوهانو تر ګډو غونډو او پریکړو وروسته ومنل. زموږ د پښتنو معاصري لیکنې له ځینو بدلونونو سره په همدې بیسوي لیکل کېږي